السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. هیله لرم چې ټول ملګري به روغ او جوړ یې. محترمو، زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع ده د لیور باره کې، چې لیور سره سفر کول یا د لیور نه پرده کول. لیور د خاوند رور ته ویلی شي. یو حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل، د عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنہ روایت دی، صحیح بخاری نقل کړی دی: ایاکم والدخول علی النساء، تاسې ځان وساتئ د داخلېدلو نه په ښځو باندې. فقال رجل من الانصار، یو انصاري صحابي وفرمایل: یا رسول الله افرأیت الحمو، ما ته خبر راکړه د لیور باره کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل: الحمو الموت، لیور خو مرګ دی، مرګ. نو دې حدیث شریف مطلب دا دی چې د نورو سړو په نسبت سره به یو زنانه د خپل لیور نه ډېر زیات ځان ساتي، ځکه نور خلک ستا کور ته نشي راتللی او لیور خو سهار او ماښام کور ته دننه کېږي او بهر وځي. څوک ترې پوښتنه هم نشي کولی چې ته ولې دې کور ته راغلی یا راننوځې. نو هغه ته په دخول او خروج، ننوتلو او وتلو کې مشکل نه وي. د دې وجې نه نو د لیور خطره زیاته ده په نسبت سره د پردو سړو. نو لیور نه که څوک پرده کوي نو هم جایز د شریعت کې، په دې باندې څوک نه ګناهګارېږي. چې مثلا یو سړی ووایي چې زما دا ښځه به ما د خپل رور نه پرده کړي، ستر کې به، یا یو زنانه ووایي چې خپل خاوند ته ستا د رور نه زه ستر کوم، زه پرده کومه، نو بالکل کولی شي، شریعت دې ته جواز ورکړی دی. او یا د چا وس کېږي بیل کور ځان ته نیسي او څه مشکل ورته نه جوړېږي، نو هغې کولی شي چې بیل کور ونیسي او ځان له اوسېږي. او یو زمونږ معاشره ده چې مشکلات زیات دي، هر سړي دا وس نه کېږي چې ځان له کور ونیسي او بیل بیل واوسېږي. زمونږ په معاشره کې بیا علما وایي که بیل نه موسېږي او یو ګډ اوسېږي، نو بیا دې داسې کوي چې ستړی مشي دې په لاس سره نه کوي، د خپل لیور سره د خولې ستړی مشي کولی شي، سلام اچولی شي، سلام جواب ورکولی شي. نور د لاس ستړی مشي به ورسره نه کوي، لاس به نه میلاوی. په یو کور کې به ورسره ځان له نه اوسېږي، مثلا صرف دایي دا زنانه وي، د دې دا لیور وي او کور کې نور څوک نه وي، په یو کوټه کې به ورسره ځان له نه کښېني. او دغه شان صرف د مخ کاسه او لاسونو ورغوي، د دې نه علاوه نور اندامونه به نه ښکاره کوي د لیور په وړاندې. مثلا مټې را بډوالي، پنسي بډوالي، کور کې کار کوي، یا مثلا ټیکری صحیح نه په سر کړی، سر ویښتان یې ښکاري، نو نور ځان دې په پرده کې ساتي، خلوت دې ورسره نه کوي او په لاس ستړي مشي دې ورسره نه کوي. نور که یو ګډ اوسېږي هغه بیا پروا نه کوي، هغې باندې بیا نه ګناهګارېږي. او فسادات هم د دغې شیانو نه جوړېږي چې مثلا ستړي مشي په لاس سره کول، خلوت کول، ځان له یو ځای کې ورسره کېناستل او نور زنانه نه وي او صرف د سره سفر کول. نو دې شیانو ډډه وشي، انشاءالله نور پکې څه مشکل نشته دی. اخوکم فی الله ابو الحسن عتیق الله شیرزاد. الله په دې مو تاسو ته عمل کول توفیق راکړي.